سلام مینا او احترامات می قبول کړئ. تاسو د یو تازه خبر نه خبروم چې د پښتو یو مشهور اداکار زر محمد هم وفات شو او هغه په پیښور کې په خیبر میډیکل سنټر کې ساه ورکړې ده. ویل کېږي چې هغه د ډیر وخت نه بیمار او هغه ته د ساه اخیستو تکلیف و چې د همدې وجې نه څو ورځې وړاندې هسپتال ته راوړل شو، خو د هغه حالت زر تر زره په خرابېدو چې بیا د هغه اپریشن هم شوی دی، خو هغه اپریشن کامیاب شوی نه دی او پرون د هغه انتقال شو، یعنی مړ شو. د هغه په مرګ باندې د هغه ټول ملګري ډیر زیات خفه دي، که هغه پروډوسران دي، فنکاران دي او یا اداکاران دي. هغوی ټول وایي چې واقعا زر محمد ډیر ښه سړی او د ټولو ملګرو سره په ډیره مینه باندې خبرې اترې کولې او ډیر زیات عجز خویه انسان و. ډیره موده کېږي چې هغه د ډرامو نه کناره کشي کړې ده، یعنی ډرامې به نه جوړولې او د خپل ژوند او کار روزګار سره تعلق لرلو، خو هغه چې پرون وفات شوی دی نو ټول ملګري ډیر زیات خفه دي. په اصل کې دوی د اپریدو ملاګورو سره تعلق لرلو او د خیبر ایجنسي اوسیدونکو، خو دوی د نن نه په لسګونه کاله وړاندې پیښور ډبګرۍ ته راغلي او په دغه علاقه کې آباد شوي وو. د خپل فني ژوند آغاز هم د دغه علاقې نه کړی دی. نو قدرمنو دوستانو، د دې ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. امید لرم چې ستاسو به د هنر کلیک چینل دا ویډیو خوښ شوی وي. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم. خوشحاله بریالي اوسئ.